سلامونه ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ادبي ملګری خیال زده خیال یم. ملګرو په دغه ټایم یو ځل بیا یاربا سټوډیو کې دغه یو ډېر محترم را سره مېلمه شوي دي. د دوی نه به د دوی کلام اورو، د دوی نه به د دوی غږ اورو، له تاسو سره به شریکوو. د ټول اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ چې یاربا سټوډیو ته راغلی. هر کله راشئ، بار بار راشئ. ټایم به ستاسو زیات نه اخلو، خپل یو وړوکی شان پیژنګلو یا خپل تعارف زموږ سره او زموږ دغه ملګرو سره شریک کړئ. ما تعارف خو دا دی چې نوم مې فیض الله دی او تل د شاه نډو سره تعلق ساتم او دارالعلوم کوثر القرآن کې دې وخت سره سبق وایم. سر دا راته ووایه چې شاعري د څو وخت نه کوئ؟ شاعرۍ خو مخکې ډېر شوق نه پوه شي، اوس لکه نظمونه به وي او بیا نعتونه به وي، هغې سره سره چې کوم دی پوه شي شاعرۍ ته چې کوم دی شوق پیدا شه. اوس نو که چې کوم ټول کلامونه لیکو هغې کې چې کوم دی پوه شي بھرپور خدمت کوو، لکه خپل کلام لیکو، لکه کوشش دا کوو. دا راته ووایه سر ټایم ستاسو هم زیات نه اخلو چې موږ سره څه راوړي دي چې زموږ دغه ملګرو سره او موږ سره را شریک کړئ چې موږ ته هم خوندونه واخلو او زموږ دغه ملګري دي هم خوندونه واخلي. ما یو نوی کلام لیکلی پیشړو جانزي باره کې چې هغه وفات شوی دی لږې ورځې مخکې، هغو سره مې یو کلام لیکلی پوه شي چې هغه ډالۍ کوم ستاسو. ارشاد سترګې په لار وي تاسو ته. د پیشوړو خان خیلو واړه خاندانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې، د پیشوړو خان خیلو واړه خاندانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې. او مرګیه تا چې رانه یوړو او په منګرانو کنای، یا د هر یو مشر او د کشر د زړه درمانو کنای، د هر یو مشر او د کشر د زړه درمانو کنای. اکرام خف دی وی زما خوږ چاچا جانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې. یتا پسی ټول ډیر زیات خف دی جړاګانې کوي، هم گاونډیان دی ټول پریشانا او دعاګانې کوي، هم گاونډیان دی ټول پریشانا او دعاګانې کوي. محمد زیب وایي چې زما خوږ بابا جانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې. یت ناګهان رانه لاړې او ډېر بدحاله شومای، یا د هارټ اټیک بیمار یوړې او زه پریشان شومای، د هارټ اټیک بیمار یوړې او زه پریشان شومای. ځان ورځم به دا دعا کړم چې مې په لارو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې، د پیشوړو خان خیلو واړه خاندانو بخې، د جهان زی مرحوم پشان بهادرانو بخې. یا زبا د رب نه دعاګانې او تل مدام کومای،
یا ملال وای دادا جان پسی ارمان کوما ملال وای دادا جان پسی ارمان کوما لتا سرا زمنگ ټول هم مشرانو بخی د جهان زیب مرحوم پشان بہادرانو بخی د جهان زیب مرحوم پشان بہادرانو بخی داستا په غم کې خاندان ستا او تا پسې ډېر خفه دی یا چې په تا ګرانو قدردان اورنګزیب خان خفه دی چې په تا ګرانو قدردان اورنګزیب خان خفه دی زه فساګر درته دعا کړم رب دې تا وبخي د جهان زیب مرحوم پشان بہادرانو بخی د جهان زیب مرحوم پشان بہادرانو بخی د پیشوړو خان خیلو واړه خاندانو بخی د جهان زیب مرحوم پشان بہادرانو بخی د جهان زیب مرحوم پشان بہادرانو بخی ډېر ښه ډېر زبردست ماشاءالله ډېر زبردست ملګرو زموږ کار دی دغه شان نوې نوې ځوانان ستاسو ته د کیمرې د مخې راویستل نور داد ورکول هغه ستاسو کار دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ